درنو لیدونکو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړې خپرونه کې هر کله کوم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او له موږ سره به دغه خپرونه تر پایه وګورئ. درنو ملګرو، نن به په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو په خپل کمپیوټر کې یو فولډر هیډن یا پټه کړو. د دې لپاره چې زموږ ځینې شخصي ډیټا وي او نور ملګري زموږ ونه ګوري، نو کولی شو له دغه طریقې نه استفاده وکړو چې ځان ته یو فولډر جوړ کړو او له هغې وروسته هغه هیډن کړو. راځو، زه دلته په کمپیوټر کې یو فولډر لرم. د بیلګې په توګه دا فولډر زه غواړم چې له نورو ملګرو نه پټه کړم چې هغوی ونه ګوري. نو راځم په ده باندې رایټ کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم. په پراپرټیز کې چې د ریډ آنلی نه دا ټک مارک لرې کوم او هیډن کوم، هیډن چک کوم. د هغې وروسته اپلای وهم او اوکې وهم. له اوکې وروسته اوکې تاسې ګورئ چې دغه فولډر زمونږ د کمپیوټر د مخ نه ورک شو، یعنې موږ ته نه ښکاري چې په دې نوم باندې کوم فولډر و. که چېرته موږ سرچ هم کړو نو نه راځي. تاسې ګورئ چې زه د پې په نوم باندې کلیک کوم، دا نه اوپن کېږي. نو د دې لپاره چې څنګه کولی شو بیرته دغه فولډر موږ او تاسې ووینو، نو له یوې بلې طریقې نه دلته استفاده کوو. ټولز ته راځو، له هغې وروسته فولډر آپشنز ته راځو. په فولډر آپشن کې راځو ویو ته، او ویو کې شو هیډن فایل باندې کلیک کوو. له دې نه دا چک مارک لرې کوو دواړو نه، یس وهو، اپلای وهو. له هغې وروسته به تاسې وګورئ چې اوکې ووهو. دلته به زموږ فولډر را پیدا شي. دا دی، تاسې ګورئ چې دغه فولډر را پیدا شه او داسې یو پیکه غوندې دغه لري. نو کولی شئ خپله استفاده ترې وکړئ. له هغې وروسته بیا که چېرته غواړئ دغه فولډر بیرته هیډن کړئ، بیرته راشئ همدا فولډر آپشن ته او همدغه عملیه د دویم ځل لپاره ویو ته راشئ. د شو هیډن فایلز چک مارک جي کوئ، دلته ډون شو هیډن فایلز کوئ او دغه هایډ کوئ دا دغه. له هغې وروسته اپلای ووهئ او اوکې ووهئ. نو ستاسې فولډر به د کمپیوټر له سکرینه ورک شي. تاسې ګورئ دلته چې هغه فولډر له موږ نه بیرته ورک شو. درنو ملګرو، که چېرته غواړئ زموږ نوې ویډیوګانې تاسې ووینئ او له هغه نه استفاده وکړئ، نو زموږ د چینل سبسکرایب له هیره مه باسئ او له دې سره په څنګ کې د سبسکرایب سره په څنګ کې د زنګولې تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې ستاسې کمپیوټر ته درشي او له هغې نه استفاده وکړئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.